په دې میډیا باندې خاص کر ډیر زیات انتشار روان دی، اختلاف پکې دی چې هغه پاغي کې اتن شوی دی. اتن خو پیژنې کنه، اتن شوی دی پاغي. هغه اتن چې کله شوی دی پاکي استاد هم پکې ساغستی. زه په خپل باندې دې باره کې دا خبره کوم چې اتن کول ماته ګناه نه ښکاره کېږي. پرس که په کور کې مشران الکان دي او اتن کوي، داسې په دې کې څه فحاشي محاشي نشته، د دې کې څه ګناه به نه وي. او دا د پښتنو حقیقت دا دی چې دا د پښتنو تاریخ دی چې خاص کر په جنگونو کې به د پښتنو اتنې به کولې. زه نه یم چې اوس په جومات کې مې سړی شروع کړي، دا نه یم. د جومات او د حجرې به د سړی به د هغې د حدودو خیال به ساتي. خو پخوا کله چې د پښتنو منګه د زرګونو کلونو تاریخ کله وګورو په دې کې اتن شته دی. ادا و چې کله به داسې بهادري به خلکو ښودله، جنګ به نو دوی به اتن وکړو. تاسو کله جنګي طالبان دا مجاهدین هم دا اتنې ماتنې کوي. دا بنیادي تر باندې د پښتون کلچر دا د جنګونو نښه وه چې خلکو به لاس کې ورکړل او تاوېدل به، لاسونه به اوچتول. دا به د دې نښه وه چې ګوره موږ تیار یو، موږ متحد یو، دې ته به اتن وایو. دا اتن باغې حسبنا الله ونعم الوکیل. مسلمانی دی حتی ورسېدله. دې صاحب د اتن لپاره د قوم په کلتور او تهذیب او ثقافت باندې استدلال کړی دی. وی اتن ځکه جایز دی چې دا پښتنو اتن دی، نو پښتنو کې دا دی چې عرف او ثقافت او کلتور ته خبره واړولی شي نو ټول دین به د منځ نه لاړ شي. دا عجیبه استدلال دی دا خلک یې کوي. او دا میډیا دا شیطاني میډیا ده. کاشکې چې دا راوتلې نه وی. ټیک د هدایت هم پې خورېږي لیکن ګمراهي پې ډېره خورېږي. دا د ده یو ګمراه کن خبره ده چې دا خبره یې کړې ده چې دا د پښتنو خپل یو عادت دی، نو ځکه دا جایز دی. او بیا استدلال یې عجیبه دی. د نبي صلی الله علیه وسلم له وایي پرتوګ هغه چې کوم دی نه دی اچولی، ځکه پرتوګ د عربانو عادت نه و او لنګ یې تړلی دی. نو هلکه لنګ او پرتوګ دا خو لابودي او ضروري شی دی. بربند خو سړی هغه ګرځېدلی نه شي که نه، خامخا به یې لنګ تړي او پرتوګ اچوي. نو اتن خو دې ته خو ضرورت نشته دی که دا خو ضروري شی نه دی. بلکې دا چې دی اتن په باره کې تفصیل دا دی چې یو هغه اتن دی چې په هغې کې سندري، موسیقي پکې، ګانې بجانې پکې، اختلاط الرجال بالنساء پکې. دا خو په اتفاق د امت باندې دا حرام دی، ځکه دې کې منکرات دي. دغه اتن دا حرام دی. شپیلي او چکچکې پکې، او غالبا اتن دغسې چې شپیلي او چکچکې پکې وهلی کېږي. امام قرطبي رحمت الله علیه ویلي دي څوک چې چکچکې کوي د مشرکانو سره به حشر کېږي. ځکه دا د مشرکانو طریقه وه. نو دغه اتم چې دی چې په دغه شیانو باندې مشتمل دا په اتفاق د امت باندې حرام دی. دویم هغه اتن چې هغه محض اتنی او دا چکچکی او شپیلی او دا چغې مغې موسیقي ګانې بجانې دا شی پکې نه، نو په دې کې ټول امت دایمه اربعو اتفاق دی چې دا اتن چې کوم دی دا مکروه دی. دا هم ښه کار دی. مکروه معنا دا هم ښه کار نه دی. ولې ځکه چې دا د مروءت نه خلاف دی. دا انسان د سړیتوب نه وباسي، نه سړیتوب دی. دا یو سفلا یو بیوقوفه انسان ښکاري څوک چې د اتن کوي. که حرام نه دی لیکن د خپل سړیتوب د لاسه ورکړه. انسان به د خپل سړیتوب حفاظت هم کوي، بې مروءته کار به نه کوي. د انسان ګواهي چې کومه ده هغه قبوله نه ده. هغه انسان چې هغه اتن کوي د هغه ګواهي قبوله نه ده، ځکه دا بې مروءته دی. دغه سړیتوب نشته دی. نو دا د ټولو امامانو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه په مذهب کې د قفال قول دی چې داسې اتن چې کوم دی نو دا مکروه دی. او دریم قسم اتن چې دی نو هغه په جهاد کې دی یا جهادي ټریننګ کې دی، نو دا بالکل مرغب او مستحب دی. لکه حبشو چې کوم اتن کړی دی او دارنګې اسلحو باندې دغه ټریننګ کړی دی، دا کوم خلک چې دغه حدیث نه استدلال کوي دا دین تحریف کوي. هلکه هغه خو اتن چې کوو په تورو باندې نیزو باندې هغه ټریننګ کوو په مسجد کې، نو هغه د جهاد دپاره تیاری کوو. ستا اتن په څه شي باندې بنا دی؟ ته خو اتن دې دپاره کوې چې سحر دې د نمک باندې کړی خوړلی دی او د سپېږمو پورې د ځان موړ کړی دی، نو اوس اتن کې چې ماښام له بیا چا خوسې حلال کړی دی چې هغې دپاره ځان وږی کړمه. د دې اتن او د هغې اتن کې څونه فرق دی؟ هغه جهاد دپاره دی، په ناره خېټه باندې او تېر د ډوډۍ د ازمولو دپاره کې. دا اتن چې کوم دی دا مکروه دی.
او بل خبره دا ده چې دې اتن کې د حرمت قول هم راغلی دی ولو که اختلاط الرجال بالنساء پکې نه علی حده نارینه دی یوازې ځان له ځای کې لګې دی اتن کوي اگر که موسیقي هم پکې نشته دی اگر که چکچک هم پکې نشته دی لیکن بیا هم دا حرام دی ولی الله عز وجل فرمای ولا تمشي في الارض مرحا سمګه کې مستی باندې مګرځه دا یو قسم مستی ده بلکې رقص چې کوم دی اتن ته رقص وی علما ویلي رقص د اشد فرحا وبطرا دی من المرح د مرحنا امام قرطبي رحمت الله علیه دې آیت لاندې لیکلي چې استدل العلماء بهذه الايه على ذم الرقص وتعاطيه علماء دې آیت نه استدلال کړي دا رقص چې کوم دی دا مذموم دی د رقص اخیستل حاصلو د رقص کول دا مذموم دی دینه استدلال کړي دی الله رقص ذم بیان کړي دی چې په ځمکه کې مستی باندې مګرځي ابو الوفا ویلی دی چې نص القرآن یا دل القرآن على نهي الرقص قرآن دلالت کوي چې دا رقص کوم دی دا ودا منع دی منهي عنه دی وذکر چې دا مرح الله عز وجل منع کړی دی او رقص دی دا د مرح د څه دی دا زید دی ذلك بما كنتم تفرحون في الارض وبما كنتم تمرحون بغير الحق وبما كنتم تمرحون دا ځکه جهنم د داخلي زمکه تاسو بغیر د حق نه مرح او فرح کوو مرح دغه هغه مستی ته وی چې زړه کې ډیره خوشحالي راشي او د مستی نه صاحب د بدن باندې حرکات ظاهر شي د مستی نه حرکات څه شي لکه اتن هغه شروع کی نو دا مرح دی مرح په قران کې چې کوم دی دا منع دی اتن په قران کې منع دی دارنګه حدیث دا راغلی دی سیرت کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې زمانه دا توره به څوک واخلي به حق یا په خپل حق باندې ابو دجان رضی الله عنه یا رسول الله ما حقه حق څه شه دی و چې دا واخلي جنگ پکې تر دې چې دای سکه شي جنہ ابو دجان رضی الله عنه دغه توره واخیستله او سره کپړې صد تاو کړله او د جنگ میدان ته وته او کان یتبختر او د مستی باندې روانو مستی په دې تک مستی وا د فرح او مرح پکې مستی پکې وا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان هذه لمشيه يبغضها الله الا في هذا الموطن دا قسم مستی کول د الله ډیره بدی شي مگر په دې ځای کې د جهاد په میدان کې دا مستی کول اتن کول دا د الله خوښ دی لیکن د جهاد د میدان نه اخو په نور ځایونو کې دا د الله بدی شي دا سیرت او دا روایت په دې دلیل چې اتن چې کوم دی دا منع دی او تفصیل بګی دا دی او هغه خلک به څنګه اتن وکي دا څنګه مسلمانی ده چې د سړي خور لور هغه د امریکایانو سره په جیل کې او هغه داغي به عزتی کیږي د سړي خور او لور کفار سره په جیل او محبس کې او هغه سره بدکاري نه کیږي سړي باندې پردې نظام مسلطي کفار په مسلطي داغه د اډر لاندې د مشر د کافر غلامی او دا لګي مستی کوي نو دا دلیل دی چې د ایمان هم نشته فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم دا دلیل دی چې د خلکو زړونه کاږي دي فلما زاغوا کله چې اتنو ک بدنونه کاږي شلو بدن کې اس هغه ترحم نو تاسف نو او دارنګي په خپل خور باندې خفګان په بدن کې نو اتنی شروع ک نو الله عز وجل دې زړونه کاږ کړل دې وخت کې چې کفار غالب دي مسلمانان مغلوب دي په ټوله دنیا باندې کفر مسلط دی د مسلمانانو ملکونو باندې طاغوت مسلط کړي دي او په دې وخت کې څوک اتنی کوي دا دلیل دی چې د په زړه کې ایمان نشته دی ولې ځکه چې سړی چې مظلومي او داغي خويندې د کفارو سره نو هغه مستی نشي کولای دا یو قسم مستی ده کنه دا مستی نشي کولای او دا خلک دا مستی نه کوي او د زنانه او رقص چې کوم دی دا منع دی زنانه چې خپل ځان له بیل دی ابن عثیمین رحمه الله ما فتوا ورکړې و چې زنانه په جدا ځای کې په ودونو کې رقص دا شي کولای لیکن ما ته ډېرې قصې داسې وژولې چې په دې رقص کې ډېر منکرات دي نو زه د خپل فتوی نه واغوتلم هغه منکرات دا دي چې دا زنانه چې دی کې یو جمیله او ملیحه جنۍ شابه ځوانه جنۍ نو دا غینه دا نور خزي خوان اخلي تلذذ کې حاصلې تلذذ او دارنګه دا قسم ما تر رسیدلې ده چې ورتر غاړه وزي او غاړه ته اخلي د شهوت په نت باندې
دا مو وایي چې دا ښځې د خپل بابا کې څه شی به کوي سره به کوي نه لکه څنګه چې نارینه سره تعلق ساتي غلط یا ورسره لواطت کوي ته شت اخلي ښکلوي امرت ښکلوي او دا ناروا ده لذت اخلي دا کار په زنانو کې هم دی نارینه هغې ته لواط وایي او د زنانه هغې ته سحاق وایي ابن عثیمین وایي چې ما ته پته ولګېدله چې زنانه چې دا کار کوي جنکۍ دلته سحاق واقع کېږي نو هغه هم څه شی دی هغه منع دی نو بالکل دا رقص دا مه کوئ زما عزتمندو الله ته متوجه شئ د امت مسلمه په حال باندې وجړېږئ اوس د نوجوان نسل الحاد ته روان دی ملحدین کېږي د نبي صلی الله علیه وسلم دین ته شا کولی کېږي هغې ته برای راست سپکاوی کېږي د نبي صلی الله علیه وسلم سپکاوی روان دی کافر غالبه دي دا کم ایمان تاله اجازه درکوي چې ته رقص کوه او ته ګډا کوه او بیا ځینې مولایان په میډیا باندې راشي وایي دې کې څه حرج نشته دی دا مولا به احساسه دی دا مولا چې کوم دی دا حرامخورۍ باندې غټ شوی دی دې مولا ټول عمر اړې خوړلې دي دې مولا ټول عمر د امي جب ته ګټلې دي د غوښه وینه د حرامو نه جوړه شوې ده ځکه دنه احساس ګرځېدلی دی احساس پکې نشته دی نو ځکه وایي چې دا دې کې څه حرج نشته دی ولې نشته دی څلورو امامانو په دې اتفاق چې دا مکروه دي او ما په ګلا دې زماني خبره وکړه د قرطبي رحمت الله علیه په حواله باندې دا کار حرام دی د الله نه ویریږي دین متحرفوي